پیر صاحب د اوسه پورې رانه پیر صاحب به په دې کې څه وکړي هغه ستا اوري نه تا عیني نه خاوري شوی دی ډوډۍ چې یعنې دې پورې عقیدې دي چې ډوډۍ د زنانه نه اورېږي تنور ته پیره به برابره سي یو سړی یو پیر ته وایي چې پیر صاحب ماله بچی راکه یو کیدای شي هغه یو مولوي صاحب بیان تاسو اورېدلی وي دلته یو پیر دی هغه نارینه له هم بچی ورکوي نارینه په خېټه بچی راځي تاسو اورېدلی زنانه وي پرېږده نارینه له او داسې څه چل ورته کوي که او سره ګوته داسې کوي بس یو کړنګ کار شوی دا خو د الله کار دی مخلوق نه نه غوښته کفر دی ها ته یو داسې مخلوق ته چې هغه غیب دی په هغه ځای کې شتینه نه ستا اوري نه ستا عیني ته هغه ته را مدد شوی په سختو کې هغه ته چغې وایي دا خو د هغه په لاس کې نه دي دا کفر او شرک دی ته یو دربار او درګاه له لاړې چې زما دا مرض ختم کا روا دي ولې ناروا دي ځکه چې مرض ختمول د الله کار دی ما له رزق ډېر راکا شرک دی ولې ځکه چې رزق ډېرول کمول د الله کار خو چې ته مړي ته ولاړې او چغې وایي قبر ته ولاړې او چغې وایي ماله دا او ماله دا ماله دغه او ماله دغه او بیا قبر خوا کې هم نه د لرې نه د لرې نه یو کس قصه کوله وایي زه کور کې ناست وم کلي کې نو چېرته د بیزې بچوړی یا پیسکوری داسې راغلی دی او د منګي کې یې سر دننه کړی دی په منګي کې نښتی دی بس وایي ما خپله د کټ نه را کوزولی چې ور کوز شمه چې دا سر به در وباسم زما هغه مور چغې کړي پیره بابا را ورسي مشرانو ډېر پکې داسې تېر شوي دي چې هغوی د توحید عقیده هغوی ته نه و بیان شوي دا خو اوس الحمدلله علم ډېر شو خلک پوه شو وایي ما بیا ډډه ولګوله هغې ما ته وایي ته څاروی مري او ساتي وځي او تا بیا پرېوتې وي او تا راوغوښته سړی زه خو دلته ژوندی پروت وم په دې کټ کې اوس مې وته ما ته نه وي هغه بونیر کې یو ځوان پروت دی مړه څومره وخې شوی دی خاورو سره به خاورې شوی ته هغه ته اواز وکړو وایي څه وخت به یې داسې غلي ناسته وم بیا رالی ما ته وي شی مري نو بیا مې هغه منګي نه وله سر راوویستو او بیا مې ورته وویې پوه مې کړه چې پیر صاحب دې د اوسه پورې رانه دی پیر صاحب د اوسه پورې رانه پیر صاحب به په دې کې څه وکړي هغه ستا اوري نه تا عیني نه خاوري شوی دی اب راځي تاله به څه کوي د څاروي سر به د منګي نه راوباسي ډوډۍ چې یعنې دې پورې عقیدې دي چې ډوډۍ د زنانه نه اورېږي تنور ته پیره بابا را ورسي پیر بابا را ورسي که بل څه خبره لوی ځوان را ورسي ته سوچ وکړه دې خبرې ته چې دا روا ده که ناروا ده دا مخلوق یې د الله سره شریک نه کړو شریک یې کړو